ها دا یو ورور سوال کړی دی چې زما دا نیت دی چې یو بلډینګ والمه په ملک کې یو بلډینګ والم او بیا په کرایي باندې ورکم خو دغه پیسې نیمې زما دي او نیمې زما د ښځې دي بلډینګ چې زه کوم علم د هغې دپاره به نیمې پیسې زما او نیمې به د ښځې دې ښځې به کي چېرته خو خوش قسمتې به هغوی واوړي په بعضو باندې داسې ښځې واوړي دومره مال والی چې هغه د خاوند سره ښه په تجارت کې شریک کېږي مور پلار یې مالداره وي هغې له مال ورکوي نو اوس دا ښځه او خاوند اتفاق وکړو چې راشه یو تجارت کوو یا یو کار کوو هسې چل کوو بلډینګ به وویل بلډینګ به څو دی مثال په 1 کروڑ باندې په 1 کروڑ له دې کې به 50 لکه روپۍ دا ښځه وایي زه ورکړم 50 لکه سړی وایي زه به ورکړم سوال د دې ورور دا دی چې دا به زما په نوم لیکلی کېږي که د هغې په نوم او زما وی اس یعنی دی که ما ته څه نقصان نشتی که د هغې په نوم لیکلی کېږي او هغې ته هم څه نقصان نشتی که زما په نوم لیکلی کېږي موږ په دې باندې نه ورانېږو خو شریعت څه وایي او دا د دې ورور دینداري دی چې دې تپوس کوي دا بعض خلک د الله د دې شریعت دومره تابعداري موږ ته خو ډېر ټلیفونونه او میسیجونه راځي موږ ګورو د وړې وړې خبرې به تپوس کوي د وړې وړې خبرې تپوس به کوي دا الله به په دې راځي او دا به جایز او دا به حلالي سړی حیران شي نو اوس د ورور دې سوال ته وګورئ جواب د دې دا دی اول خو دا یاده کوي چې خاوند له جایز دي چې څومره مال او کم مال غواړي دا ښځې له ورکولی شي چې دا ستا شو او ښځې له جایز دي چې خاوند له خپل مال ورکړي او چې څومره غواړي او کم غواړي دا ورکولی شي اول خو دا نو که چېرته دا رور دا خپله برخه هغې له ورکولی شي د زړه نه نو بیا خو د هغې بلډینګ د هغې په نوم شو که چېرته هغه دله دا خپل مال ورکوي چې دا مال واله ستا شو نو بیا خو د بلډینګ د ده په نوم شو بیا خبر بیا خو پکې څه اشکال نشته خو که چېرته دا دواړه ووایي چې نه موږ به د خپلې برخې خیال ساتو زما جدا برخه ستا جدا ستا به ځان له فایده راځي زما به ځان له فایده راځي نو د هغې یو طریقه دا ده چې دا داسې په اوراقو کې په کاغذونو کې دا ګوره شریک هم لیکلی کېږي شریک حکومتي کاغذونو کې ګوره یو ځای شریک هم لیکلی کېږي او ځکه دې پښتنو ته دا زما نصیحت دی چې د پښتنو دا جاخې موږ له ډېرې راځي په ګرمه کې که نه بس دا د مشر نوم پر ور شو زه هغه مشر نوم پر ور باندې دا کوي هغه زموږ مشر دی زموږ پلار دی د هغه په نوم ور واچوي وروسته غریب په دقې باندې په شرمونو وشرموي ښه ځمکه به دې والي او ګاډی به والي بس دا زموږ پلار دی او د هغه په نوم به یې کړو به بیا خفه شي سوچ یې ښه دی خو دې ته سوچ نشته چې وروسته کېدی شي دې د لاسه مسله جوړه شي که نه دي جوړې شوي چې ته اوسه پورې نو ځکه احتیاط دا کوي که چېرته شراکت ته چا سره کوي کله پردي کسان دوه ملګري دي شریکان دي وایي زه ته یې په خپل نوم کړو خو زموږ ورورولي ده نو دا ډېره ښکلې خبره ده چې دومره مضبوطه ورورولي ده خو د زړونو ګوره هېڅ پته نه لګي نو ښکلې خبره دی چې هلته کوم ټایم کې چې کاغذونو کې نوم لیکلی کېږي هلته دا ولیکلی شي چې دا شریک دی د پلاني او د پلاني که نه داسې نشي کېدی کېدی شي نو دې ورور ته هم زموږ دا مشوره ده که چېرته تاسو لازم جدا جدا دغه کوئ نو یعنې د انسانانو دا زړونه چې دي دا قلب ته قلب ولې وایي ځکه دا زر اوړي راوړي او د شیطانانو هم پته نه لګي کوم چې انسي شیطانان دي سبا د راشي د خاوند ته وایي ښځه به ستا سره شریکه ده بې غیرته او دې دعوه وکړي چې بس دا ټول مال زما دی نو ښځه غریبه به دې څه وایي که نه کېدی شي که نه شي کېدی د ښځې سره مال دی او وروڼه یې پسې راشي او پلار یې راشي او ته دا چل وکړه او ته دغه چل وکړه او ته داسې وکړه او د خاوند هغه کیسه پکې هم لاړی شي نو د دې جاخي ختمولو دپاره ښه دا ده چې په کاغذونو کې داسې ولیکلی شي شریک دا صرف د دې جاخي ختمولو دپاره وایم نور که د ښځې په نوم ولیکلی شو او که د سړي په نوم ولیکلی شو د لیکلو د جدا خبره ده او حق د هغوی باقي پاتې دی
لکه اوس ما او تا تجارت شروع کو ستا په نوم او پای کې زما میسئ نو دا تجارت ستا په نوم دی خو زما پکې برخه ښه پوره شتي والله